ټولو قدرمنو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی او ټولو کتونکو ته دا نصیحت دی چې دا موقع ضایع نه کوي. ډېر خپلوان ډېر ملګري هغه موږ سره تېر شوي روژې کې وو او دې روژې کې د رمضان د میاشت راغله هغوی د خاورو لاندې پراته دي. نو کیدای شي چې دا زمونږ د ژوند هم اخرنی رمضاني او دا اخرنی موقع چې الله موږ له راکړي بیا هېڅ پته نه لګي. نو دا رمضان خپل اخرنی رمضان وګڼئ. دا رمضان داسې وګڼئ چې بس دا اخرنی دی، بل مال الله موقع نه راکوي. نو بیا به ته په دې کې په ښه طریقې سره بندګي وکړي او دم داسې موږ ته څه پته دی چې را روان رمضان ته به بیا الله موږ له موقع راکوي او که نه، بلکې د دې موږ ته پته نشته چې د دې رمضان هغه درېیمه حصه به موږ پوره کړو او که نه نیمه به پوره کړو که نه اخر ته به ورسو که نه، بلکې موږ ته دې هم پته نشته. پاتې را ده چې یو سړی ده چې روان کال به بیا په بله روژه کې د الله عبادت وکړم او په هغې کې به بیا تلاوتونه وکړم او په هغې کې به درسونه وکړم او په هغې کې به اذکار ویم او په هغې کې به لمونځونه وکړم. موږ ته د دې پته نه لګي چې سبا به یو که نه به یو. نو دا رمضان خپل اخرنی رمضان وګڼئ. داسې سوچ وکړئ چې دا زموږ اخرنی رمضان دی او بیا الله موږ له بل رمضان نه راکوي. نو ته به پکې په ښه طریقې سره عبادت وکړي. ګوره یو روایت کې دا راځي وایي داسې لمونځ کوه لکه دا چې ستا اخرنی لمونځ وي او ته دنیا نه تلو والی. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې ته داسې لمونځ کوه لکه دا چې ستا اخرنی لمونځ وي؟ وجه دا دی چې کله ته دا سوچ وکړې چې دا زما اخرنی لمونځ دی، نو زه وایم چې دومره به ته دا لمونځ خوږ کړې او دا سجده به اوږده کړې او دا رکوع به اوږده کړې چې تپوس یې مه کوه، ځکه چې ته به وایې چې دا اخرنی لمونځ دی. اوس موږ د مازدیګر لمونځ وکړو، که چېرته دغه لمونځ زموږ اخرنی وګرځي، نو زه تاسو ټول نه تپوس کوم، څوک چې دا پروګرام ګوري اول د ځان نه او بیا تاسو نه، دا کوم لمونځ چې موږ وکړو که بالفرض دا زموږ اخرنی لمونځ وګرځي، نو آیا ته پرې خوشحاله یې چې دا ستا اخرنی لمونځ وګرځي؟ هر یو به دا جواب کوي چې نه زه پرې نه یم خوشحاله. نو چې نه یې خوشحاله نو بیا ولې ته دا عبادت داسې کوې لکه چې تا ته بیا بله موقع میلاویږي. هر عبادت داسې کوه چې دا ستا اخرنی موقع الله تعالی در کړې وه او د دې نه بعد بیا الله تعالی دا موقع در کړي، نو ته به دا عبادت بیا په ښه طریقې سره کوې. د رمضان دا میاشت دا د برکتونو او د عبادتونو موسم دی او د تجارت میاشت ده، د الله سره د تجارت کولو میاشت ده. دا ګورې د سموسو او د پیکوړو او د روابزاو د دې شینو میاشت نه ده. موږ دې نه د خوراک څښاک میاشت جوړه کړې ده. بس دا هم غم دی چې څه چل به کوو او کور کې څه شتي د خوراک او که نه. د مسلمان غم دې سره دی کور کې اوبه شتي او کجورې شتي او بس دا اهم شی دی چې اوبه شتي کجورې شتي روژې پې ماتېږي او پېشمنۍ پې په دغه باندې کېږي. اهم شی دا دی چې په دې میاشت کې د عبادت څه وکړو او څه یې ونه کړو. نو زموږ ټول غم د دسترخوان سره او د پیکوړو د سموسو سره او د خوراکونو سره او دې ته هم سوچ نه چې دا روژه به الله قبوله کړي که نه به یې قبوله کړي، بیا به الله موږ له موقع راکړي او که نه د دې موږ سره سوچ نه کوو. نو دا د تجارت میاشت د الله سره تجارتونه وکړي او د ټولو نه لوی تجارت د الله سره هغه دا دی چې په دې میاشت کې موږ قرآن کریم زده کړو. دا میاشت د قرآن کریم میاشت ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان میاشت الله وایي هغه میاشت ده الذي انزل فيه القرآن چې په هغې کې نازل شوی دی قرآن. بلکې سبحان الله چې کله هم ستا ذهن کې د رمضان میاشت راشي نو قرآن به دې په ذهن کې راځي او چې قرآن دې په ذهن کې راشي د رمضان میاشت به ورسره په ذهن کې راځي. دواړه یو بل سره تړلی شوي خبرې. دا هغه میاشت ده چې په دې کې الله سبحانه وتعالی دا نور او دا رڼا دې دنیا ته رالیږلې وه. اولني آیتونه ابتدا د نزول قرآن هغه په دې مبارکه میاشت کې شوی دی. اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا آیتونه الله سبحانه وتعالی په دې میاشت کې نازل کړي دي. بلکې دا فایده تاسو ته ذکر کوم. په بعضو روایتونو دا خبره ثابته ده په صحیح سند سره چې آسماني کتابونه ټول الله د رمضان په میاشت کې نازل کړي دي. ټول آسماني کتابونه چې دي ټول، صرف قرآن نه، د قرآن نه علاوه چې کوم آسماني کتابونه دا هم الله په دې مبارکه میاشت کې نازل کړي دي. نو چې په دې میاشت کې دا کتاب نازل شوی دی نو موږ له پکار چې په دې میاشت کې د دې قرآن سره یو ناشنا تعلق جوړ کړو، یو داسې تعلق جوړ کړو چې هغه د نورو میاشتو نه جدا وي. په دې کې د قرآن کریم تلاوت ډېر کوئ، د قرآن کریم تلاوت یې زده کوئ. الله موږ له ښکلې موقع راکړې ده، موبایل دی، انټرنیټ دی، هر څه الله آسان کړي دي.
د یو قاري تلاوت ډاونلوډ کې بیا روزانه یو مخ نیم مخ ته د هغې نه یې زده کې میاشت به ختمه شي ستا د قرآن تلاوت به ټول برابر شي دغه شان درسونو ته کښېنه ترجمه یې زده کوه تفسیر یې زده کوه الحمدلله زمونږ حق پرستو علماو دنیا علماو مکمل دورې د قرآن کریم شتي میلاویږي چې هغه تاسو پیدا کوئ او محنت شروع کوي چې په دې میاشت کې دا عهد وکړي او دا لوز وکړي د الله سره چې په دې میاشت کې به زه د قرآن کریم دومره حصه یادومه او دومره به ترجمه کومه او دومره پیرې به ختمومه الله سبحانه وتعالی به تا ته د هر څه اسان کړي سلف صالحینو چې کله به د روژې د میاشت راله نو هغوی به د هر څه سیټ کړو د نور ټول عبادتونه به پرېښودو کوم چې نور نفلي عبادتونه هغه به پرېښودو او قرآن به یې راواغستو وایي دا شهر القرآن دی لکه امام مالک رحمه الله نه دا خبر نقل اگر که بعض علماء په سند باندې څه کلام کوي خو مشهوره ده د هغه نه نقل او بعض نورو سلفونه چې کله به د رمضان میاشت راله نو هغوی به باقي د علم چې څومره کتابونه هغه ټول به بند کړو او هغه حلقې او هغه درسونه به بند کړو او د قرآن کریم درس به یې شروع کړو وایي دا د قرآن کریم میاشت ده نو په دې میاشت کې د قرآن سره خپل تعلق تازه کوي الحمدلله ثم الحمدلله هر قسمه وسایل مونږ ته اسان دي که الله دا مصیبت په مونږ راوستی دی او دا وبا او دا امتحان په موږ راوستی دی او د هغې د لاسه په ډېرو ملکونو کې جوماتونه بند دي او په اجتماعګانو باندې پابندیان یې لګېدلي دي خو الحمدلله الله موږ ته هغه لار په دې طریقې سره اسان کړې ده چې موږ سره انټرنیټ دی موږ سره وسایل دي دې ځینې زه درس کومه په زرګاو کسانو ته د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي تاسو په یو ځای کې ناستئ زه په بل ځای کې ناست یم بل ملګری بل ځای کې ناست دی دا د الله هغه نعمتونه دي او د دې نعمتونو به الله ګوره زموږ نه تپوس هم کوي یو سړی دا وایي چې یاره جومات بنو او درس نه و او دوره نه وه او الله تعالی تپوس وکړي چې په نورو طریقو سره هم قرآن زده کېدی شو خو تا نه یې زده کوو نو په موږ باندې حجت هغه قایم دی او په قسمه قسم طریقې سره الله په موږ باندې حجت قایم کړی دی هېڅ عذر موږ سره نشتی چې موږ یې د قیامت په ورځ الله ته ووایو چې یا الله دا وجه وه ځکه ما ستا کلام نه دی زده کړی دا وجه وه ځکه ما ته قرآن نه دی یاد دا وجه وه ځکه ما له قرآن ناظره نه راځي یو عذر هم الله سبحانه وتعالی زمونږ نه قبلوي ځکه چې الله موږ ته هر څه اسان کړي دي او حجتونه یې قایم کړي دي علما شتي موږ سره الحمدلله ښه حق پرست علما ښه زمونږ په ژبه کې د قرآن ترجمه به درته کوي تفسیر به درته کوي قاریان شتي چې تا ته د قرآن تلفظ برابر کړي حلقې شتي جوماتونه شتي عمر شتي مال شتي روغ صحت شتي او د هغې باوجود هم ما ورته قرآن کې ترقي ونه کړو نو دا زموږ دپاره مکمل تاوان دی